اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران زده کوونکو، نن غواړم تاسو ته د یو کتاخط د منځني ټکي مختصات پیدا کول در وپېژنم. څه ډول کولی شو د یو کتاخط د منځني ټکي مختصات پیدا کړو؟ د دې لپاره د وضعیه کمیاتو په سیستم کې یا د دکارت په مستوي کې د ای بي ټکو ترمنځ د جوړ شوي ټوټاخط څخه استفاده کوو. فرض کوو چې د ایم ټکی د ای بي خط منځنی ټکی دی. اوس څه ډول کولی شو چې د ایم ټکي مختصات پیدا کړو یا په عموما کې د ای بي ټوټه خط د منځني ټکي مختصات پیدا کړو. مختصاتو نه هدف مرتبه جوړه. نو کله چې د ای بي خط د منځني ټکي یعنی ایم ټکي مرتبه جوړه پیدا کوو، نو د دې لپاره به د ایکس په محور x1 او x2 سره جمع کوو او په دو باندې به ویشو. همدغه شان د y په محور به y1 او y2 سره جمع کوو او په دو باندې به ویشو. د دې څخه چې کوم دوه عددونه لاسته راځي هغه به په خپله د ای بي ټوټه خط د منځني ټکي یعنې د ایم ټکي مختصات یا مرتبه جوړوي. نو په لاندې ډول دغسې هم د ای بي ټوټه خط د منځني ټکي مختصات لیکلی شو چې x1 جمع x2 پر 2 کاما y1 جمع y2 پر 2. اوس داسې یو مثال راخلو چې ا د ا ټکي مرتبه جوړه عبارت ده لی 3 او و. د بی ټکي مرتبه جوړه ده د بی ټکي مرتبه جوړه ده 15 او 10. اوس څه ډول کولی شو چې د ای بي ټکو د مختصاتو یا د مرتبه جوړو په اساس د ای بي ټکو ترمنځ د رامنځته شوي ټوټه خط د منځني ټکي مختصات یا مرتبه جوړه پیدا کړو. نو دلته مو یادونه کړې ده چې x1 او x2 به سره جمع کوو په دو به ویشو او بیا به y1 او y2 سره جمع کوو په دو به ویشو. نو داسې لیکو چې د منځني ټکي مختصات x1 y1 x2 y2. نو دلته لیکو x1 3 جمع x2 15 تقسیم 2 کاما y1 و جمع y2 10 تقسیم 2. نو د منځني ټکي مختصات به مساوي شي د کوم خط؟ د ای بي کتاخط یا ټوټه خط. 3 جمع 15 8 پر 2 کاما و جمع 10 10 پر 2. نو دلته نتیجه لیکو 8 پر 2 څو کیږي 4 کاما 10 پر 2 8 اشاریه څو کیږي 8 اشاریه 15 کیږي. نو ویلی شو چې د ای بي کتاخط د منځني ټکي مختصات به 4 او 8 اشاریه 15 وي. ګران زده کوونکو، د نهم ټولګي ریاضي د همدې موضوع اړوند دوهم مثال باندې تاسو کار وکړئ. که چیرې ورباندې پوه نه شوئ ما سره تماس ونیسئ. تر بیا علمو مل شه.